موږ سره پکنیک ولې نه ځي پلوش؟ غټه بیبي ماله اجازه نه راکوي په موږ پابندي ده مېري په پکنیک باندې it means د دې ځای کې اټو د کور نه بهر نه ځي زی خو چې چېرته خادي وي خادي what خادي زمونږ جینکۍ یا په خپل واده د کور وځي یا د خپلو خپلوانو او دا خو لوی ظلم دی پلوش ماري ظلم بیا څه ظلم ناري پلوش موږ سره په پکنیک لا نشي تللی جميل او د دې خلاف خو یو بل سټرایک کول غواړم دا سټرایک خبرې مه کوه یعنې غټه بیبي بیا خپل ټیر ګیسونه راپرېږدي ټیر ګیس او که نه بیا په لاسو کې د مرچکو د سپېرنو تالی نیولی او مای ګاډ هلکه دورانیه د کمالالدین السلام علیکم ستړی مشې جلات خانه ستړی مشې دا تا څنګه پیښه وکړه جلاتیه هم مجید بس رایا څه مې ویل خپل غرض به را په مخه کړې جلاتیه غرض څه ماجي تاسو زموږ مشران یې زموږ خپلوان یې مو تاسو سلام نه درغلي لالا مې خبره کوي چې په اختر شو قدر د څوک تپوسو نه کوي هغه ډو په خپلوانو کې ماچوه دا سویم اختر شو دورانیه جلاتی مونږ ته مخ قدرې نه دی ښولی ماماجي خبردار چې د اختر پر ورځ زما خپله ډېره د خلکو نه خالي کېږي ډېر مې زړه غواړي او لالا بیا هم ښه وایي نو یو وزره بنده دی ته چپ شه دورانیه هر چا له به ته فتحې ورکې داسې ولې نه وې چې پیسه ورسره شوې ده پیسه او پیسه چې د چا جیب له راشي اومې جیب دروند شي اوم بدن دا ځکه بیا د ځایه نه خوځي دا بیا چې به وخوځوله ته ما خپلې مخې ته پرېږدي او که نه یاره ماماجي خبره داره چې بس دا کشرانو نه غلطۍ کېږي او مشرانې معاف کوي ستا نم ډېرې غلطۍ شوي دي جلاتیه غلطۍ نه بلکې زیاتی زما نه څه زیاتې شوي ته زیاتې خور زیاتې خور زیاتې خور نور څنګه یې 40 کاله دې دا ولدین ځمکه وخوړه او د هغه زوی کمالالدین چې وطن ته راغی نو اوس خو ورته پرېږده که نه د خدای ظالمه د مسلمانۍ خبره د قانون خبره کوئ په کاغذونو مونږ پسې ختلې ده تاسې ټول کاغذونه داړه دي ته خو به ځان ته سیاڼه وې خو ما هم در پسې ټولې ګرداورې کتلي دي د لالا خبره مې چار چا سره پنج خو یار اشنا سره نه پنج منم ماماجي منم تاسو مشران او د دې وطن دستور او قاعدې هر څه ته معلوم دي 40 کاله خو چې څوک د چا کوټه کې تېر کړي نو د هغې نه هم نشي ویستې او تاسو ماڼه د 40 کالو د ځمکې قبضه کړې دا د پلار د لاسه خوا ولدین ولایت ته تښتېدلې و جلاتیه او ته دې د هغې خپل پلار نه هم 2 ګوتې اوچتې ماماجي خبره داره چې کمالالدین د ولایت نه ځان سره ډېر دولت راوړی دی دا که دې ځمکې ته څه زما روزی دلته مو ورکوئ دا دې سمې لسکۍ دورانیه که خزانې د کابلي خو د پجو خوار نصیب خپلي دوڼې ورته مو وایه سمې پوهې که دورانیه لالا مې وایي چې کمالالدین ته خپله پرېږده ګینې بیا مقدمه د کمالالدین او دعوه زموږ ځان ورته تیار که ټیک ده موږ ټول تا ته اشاره یو مېري که لږ نور ناوخته شو نو دومره ګرمي ده چې ټول پکنیک به راباندې وسکور شي د پلوش نه بغیر ځان لازم علي دا غریبه خو د غټې بیبي د اجازت نه بغیر یو قدم نشي اخیستی تا د خپل پلار په اجازت ښوتلی شي که نه علي په دې کور کې زموږ د پلار حیثیت دی دلته خو بس د غټې بیبي حکم چلیږي What a strange philosophy. یو خوا په جنې دومره په باندې او بل خوا ټول ایڈمنسټریشن د ښځه په لاس کې دا ډبل سټانډرډ دی دا زمونږ سټنډرډ دی جیمي دلته یې د جینۍ ویښته تر کومه تور وي یا لور وي یا انګور وي او چې ویښته یې سپین شي نو یا خواښې وي یا مور وي دا ډېر مطلب مطلب یې دا شو چې زمونږ تور سر د بل په مخ کې سر نشي پورته کولی او زمونږ د سپین سرونه بل سر نشي پورته کولی